د کابل یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو د ولسي جرګې د کاري مودې د خسیدو په تړاو نن د ملي شورا له ودانۍ سره مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل چې د ولسي جرګې قانوني دوره بشپړه شوې ده او دا مهال دوی په غیر قانوني ډول خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دولت نه او له حکومت نه همدغه خواهش ده چې لطفا دغه نیټه معلومه کړي د انتخاباتو په دې خاطر چې وخت پوره د دوی ټول غیر قانوني دي، غیر قانوني تصمیمونه نیسي او حکومت سره دوی جوړ جاړی کړی ده او همیشه غواړي چې د حکومت هر کار کې غیر قانونی مداخله وکړي. ما خواهان برگزاری و اعلان هر چه زودتر تقویم انتخابات پارلمانی کشور از جانب حکومت وحدت ملی هستیم و هیچ بهانه‌ای برای عدم برگزاری انتخابات در کشور از طرف حکومت وحدت ملی برای ما و مردم افغانستان قابل قبول نیست. مظاهره کوونکو په نمایشي ډول د ملي شورا دروازه هم وتړله. دغه مظاهره کوونکو همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هڅه کوي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.